اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګور السلام علیکم. نن په پیج 64 باندې dissolving substances in water چې دی دا به ډیسکس کوو. صحیح ده. چپټر نمبر 5. نو دلته کې په سر باندې که تاسو ګورئ dissolving substances in water. dissolving وای حل کولو ته. صحیح ده. dissolve کولو ته په اوبو کې چې موږ کله یو څیز واچو هغه پکې حل کوو، دې ته وایي dissolving substances in water. په اوبو کې څیزونه حل کول. صحیح ده. You have observed in activity 5.1 that salt dissolves in water. تاسو وایي دا مشاهده کړې ده په سرګرمي 5.1 کې چې مالګه حل کیږي په اوبو کې. مالګه په اوبو کې حل کیږي. When a solid or liquid things put into water and its particles dissolve uniformly to form a mixture is called solution. صحیح ده. To form a mixture called solution. When a solid کله چې وایي یو کلک څیز، کله چې یو ټوس څیز or liquid یا مایع څیز، مطلب چې په liquid فارم کې، صحیح ده، په اوبو والا حالت کې، صحیح ده، داسې څیزونه چې کله وایي put into water په اوبو کې وغورځولی شي، په اوبو کې واچولی شي and its particles dissolve uniformly او د دې هغه ذرات چې دي هغه یکسا یو شانتي، صحیح ده، dissolve شي، حل شي. to form a mixture called solution. چې د هغې نه داسې یو مکسچر تیار شي چې دا پارټیکلز یې په دې اوبو کې یونیفارملی dissolve شي، مطلب یو شانتي یکسا حل شي. صحیح ده. نو دې ته بیا موږ وایو سلوشن. دې ته بیا موږ وایو حل. صحیح ده. سلوشن. When a solid or liquid things put into water and its particles dissolve uniformly to form a mixture called solution. کله چې وایي کلک څیز یا د اوبو په حالت کې یو څیز، صحیح ده، دا واچولی شي اوبو ته او د دې هغه ذرات یو شانتي یکسا حل شي په اوبو کې، نو دغه مکسچر ته بیا موږ هوموجینیس مکسچر او هوموجینیس مکسچر چې د هغې ته موږ وایو سلوشن. صحیح ده. دغې ته موږ بس بیا موږ سلوشن وایو. صحیح ده. There are two important components of solution. سلوشن چې دی، حل چې دی، د دې دوه اهم دوه لازمي کمپوننټس دي، اجزا دي. صحیح ده. هغې کې نمبر 1 دی سلوټ. The substance that dissolves in liquid and is in less quantity is called a solute. صحیح ده. هغه څیز کم چې حل کیږي په اوبو کې، صحیح ده، او یې په مقدار کې کم، دې ته موږ وایو سلوټ. صحیح ده. او په اردو کې دې ته موږ وایو محلول. صحیح ده. څه ته وایو؟ محلول. په اردو کې ورته موږ محلول وایو. ها. او بیا لاندې دی نمبر 2 سالوینټ. The substance that dissolves a solute. هغه څیز کم چې حل کوي، صحیح ده، سلوټ، دا محلول مطلب هغه په ځان کې حل کوي. resulting in a solution او په نتیجه کې یو حل، یو سلوشن چې دا جوړیږي and is in more quantity او دا په مقدار کې سیوای، مطلب دا سالوینټ په مقدار کې سیوای is called a solvent. نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ سالوینټ. فور ایگزامپل واټر، لکه مثال په طور اوبه چې دي، تاسو یو مثال په طور باندې دا یو لوښی تاسو راواغستو، صحیح ده، په دې کې تاسو اوبه راواغستې، څه راواغستو؟ اوبه راواغستې. نو دا اوبه چې دي، صحیح ده، کم چې په دې لوښي کې پرتې دي، دې ته موږ په اصل کې دغه اوبو ته موږ وایو سالوینټ. صحیح ده. حل کرنے والا. او مثال په طور تاسو راواغسته مالګه یا چینی، صحیح ده، او دا تاسو د سالوینټ ته غورځوئ، نو دا څیز چې دی کم چې په سالډ سټیټ کې دی، صحیح ده، او کم چې موږ څه کوو، د سالوینټ ته غورځو، په دې کې دا حل کیږي، نو دا چې دی دې ته بیا موږ وایو دا زموږ سره دی سلوټ. دې ته وایي سلوټ. صحیح ده. په اردو کې ورته موږ وایو محلول. دې ته وایي سلوټ کم چې په لږ مقدار کې دی، صحیح ده،
او دې ته وایي سالوینټ، ځکه چې اوبه په زیات مقدار کې دي او دا سلوټ چې دی څوک چې په دې کې حل کېږي هغه په لږ مقدار کې دی. صحیح ده؟ نو دا سلوټ دی او دا سالوینټ دی. سلوټ او سالوینټ په تاسو پیژندلی. سالوینټ هغه څیز چې په ځان کې سلوټ حل کوي او سلوټ هغه څیز کم چې په سالوینټ کې حل کېږي. صحیح ده؟ لکه اوبه چې دي دا سالوینټ دی او مالګه یا چینی هغه څه شی دی هغه سلوټ دی. پوه شوئ؟ ښه. For example, water. دیزی پوره شو. بیا many things after dissolving in water form solution. زیاتر سیزونه. صحیح ده؟ many things after dissolving in water form solution. زیاتر سیزونه چې په اوبو کې حل شي نو سلوشن تی جوړیږي. صحیح ده؟ بیا وایي the rate of dissolving of salt in water can be increased by the following processes. د مالګې د حل کولو دا درجه چې ده که نه که موږ وایو چې مالګه د سیوا حل شي په اوبو کې. صحیح ده؟ یا دې زر حل شي نو دا موږ په دې لاندې پروسیسز چې د لاندې عملونه شي په دې باندې موږ دا سیوا کولی شو. د مالګې د حل کېدو د درجه د دې د سپیډ موږ تیزولی شو. په دې کې لاولنی د سټیرینګ. سټیرینګ پښتو کې موږ وایو لړل، مطلب یو څیز لړل. Activity 5.5 په دې کې وایي take 2 beakers or glasses, mark them as A and B. په نمبر 1 کې وایي 2 بیکرې راواخلئ. صحیح ده؟ take 2 beakers or glasses 2 بیکرې یا ګیلاسونه راواخلئ، mark them as A and B او په دې باندې لپاسه A او B ولیکئ. بیا نمبر 2 وایي add a spoon of sugar in both the beakers. او په دې دواړو بیکرو کې یا تاسو مطلب بیکرې راغستې یا ګلاسز راغستې په دې کې دواړو کې یو سمسوکۍ تاسو څه واچوئ؟ چینی واچوئ. سلوټ مطلب په دې کې یو سمسوکۍ چینی یو بیکر ته او یو سمسوکۍ چینی بل بیکر ته وغورځوئ. صحیح ده؟ بیا نمبر 3 څه وایي then pour a cup of water in both beakers. او بیا دې دواړو بیکرو ته تاسو یو پیاله اوبه وغورځوئ. بیا نمبر 4 وایي stir sugar in beaker A with a glass rod, do not stir sugar in beaker B. او دا بیکر A چې دی په دې کې تاسو څه وکئ؟ په ګلاس راډ، د ګلاس راډ په مدد سره د شیشې د یو چړي په مدد سره تاسو څه وکئ؟ دا چینی چې تاسو کومه غورځوله دا وړئ. د ګلاس A مطلب د بیکر A ده. صحیح ده؟ do not stir sugar in beaker B او بیکر B چې دی د دې د مه لړئ، دا دغه شانتې پرېږدئ. بیا وایي اخر کې فاو کې وایي what have you observed. تاسو څه مشاهده وکړه؟ صحیح ده؟ د دې نه تاسو ته څه معلومه شوه؟ بیا لاندې وګورئ وایي in the above activity په لپاسه سرګرمۍ کې the dissolving of sugar in such a manner is called stirring. په داسې طریقه باندې چې دا چینی موږ حل کړه، مطلب موږ ولړله د سپون یا د ګلاس راډ په مدد سره، دې ته موږ وایو stirring. دې ته موږ وایو په انګلیش کې ورته موږ وایو stirring، پښتو کې ورته موږ وایو مطلب لړل، مکس کول. صحیح ده؟ وایي when you stir sugar in beaker. کله چې تاسو په دې بیکر A کې when you stir sugar in beaker A، کله چې په دې بیکر A کې تاسو دا چینی ولړله it dissolve soon، نو دا زر حل شوه. whereas the sugar in beaker B او د بیکر B هغه چینی چې وه صحیح ده did not dissolve، هغه حل نشوه. if the sugar is not stirred even then it will dissolve. دا چینی که چېرې ونه لړلی شي نو بیا به هم دا حل کېږي but it will take more time، خو دا به بیا ټیم ډېرلی. صحیح ده؟ مطلب داسې نه دی چې حل کېږي به نه، حل کېږي به خو دا به ډېر زیات ټیم علي. بیا لاندې وګورئ انکریزینګ ټمپریچر، درجه حرارت سیوا کول. صحیح ده؟ درجه حرارت انکریز کول، سیوا کول، ډېرول. اکټیویټي 5.6. صحیح ده؟ دې سرګرمۍ ته وګورئ. په دې کې په 1 نمبر کې وایي ټیک 2 بیکرز آر ګلاسز، 2 بیکرې یا ګیلاسونه راواخلئ. بیا نمبر 2 وایي مارک دیم ایز A and B، او په دوی باندې هم A او B ولیکئ، یو باندې ولیکئ A په بل باندې B. صحیح ده؟ بیا په نمبر 3 کې وایي نمبر 3 وایي pour 1 cup of hot water in beaker A. beaker A چې دی دې ته ګرمې اوبه وغورځوئ and pour a cup of cold water in beaker B. او beaker B چې دی دې ته اوبه وغورځوئ یخې، مطلب یو ته ګرمې اوبه وغورځوئ beaker A ته او beaker B ته یخې اوبه وغورځوئ. صحیح ده؟ دا دلته کې دې نقشه کې تاسو وګورئ، د کې هارټ واټر دی او په دې کې کولډ واټر دی. صحیح ده؟ بیا په پیج نمبر 65 باندې تاسو دلته کې وګورئ نمبر 4 ته وایي put a spoon of sugar or sugar cube. مطلب د دواړو بیکرو ته تاسو یو چمچه چینی یا د چینی کم کیوب چې دی مکعب هغه ورته وغورځوئ. صحیح ده؟ سیملټینیسلی دواړو کې په یو ټایم باندې، مطلب د آیس کیوب کې دی یا یو سمسوکۍ چینی چې دواړو ته په یو ټایم باندې وغورځوئ. بیا نمبر 5 کې وایي observe in which beaker the sugar dissolve quickly.
او بیا دا مشاهده وکړئ چې په دې دواړو کې کم یو کې چینی زر حل شوه، په ګرمو اوبو کې زر حل شوه او که په دې یخو اوبو کې زر حل شوه. په بیکر بي کې تاسو یخي اوبه اچول وې، صحیح ده، او په بیکر اے کې تاسو ګرمې اوبه اچول وې، نو په دې دواړو کې په کم یو کې چینی زر حل شوه. بیا دا بل چې دی ډیکریزینګ د سایز اف پارټیکلز، دا به انشاءالله په روان ویډیو کې بیا ډسکس کوو. او د روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان.